بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. موږ او تاسې به په دې ویډیو کې د هیومن انډوکراین سیستم اینډ هورمونز په هکله باندې بحث کوو. انډوکراین سیستم اینډ هورمونز. انډوکراین سیستم څنګه تعریفوو؟ کنټرول آل میجر فنکشنز. انډوکراین سیستم هغه سیستم دی چې زموږ او ستاسې د بدن ټوله وظیفې، مهمې وظیفې کنټرولوي، لکه ریپروډکشن یعنې تکثر، ډېرېدل، ایموشن احساسات، بلډ پریشر، د وینې فشار، فرټیلیټي یعنی امیندواري، گروت وده، میټابولیزم او میټابولیزم. میټابولیزم ټول هغه کیمیاوي تعاملات چې انسان بدن کې سرته رسیږي دا میټابولیزم دی. نو دغه ټوله وظیفې د انډوکراین سیستم کنټرولوي. اوس دغه انډوکراین سیستم چې دی په دې کې مهم شی چې دی هغه ګلینډز یا غدې، یعنی دغه سیستم له ګلینډ څخه جوړ شوی دی. اوس دا ګلینډ یا غده چې ته ویل کېږي a group of tissues which secrete a special substance. دا د انساجو یو ګروپ دی چې په ګډه باندې یوه خاصه ماده جوړوي. یعنی کله چې د انساجو یو ګروپ یو ځای سي او په ګډه باندې یو ماده جوړه کړي دې ته وایي ګلینډ یا غده. اوس دغه ګلینډز یا غدې په دوو ډولو باندې ویشل شوي دي. یوه ته موږ تاسې وایو اګزوکراین او بل ته وایو انډوکراین. اګزوکراین ګلینډ میکس سویټ tears, saliva, milk and digestive juices. دا چې جوړوي خولې، اوښکې، ناوړې، شیدې او یا هاضمي جوس یا انزایمونه. and release them through a duct to a body surface. او دوی دغه خپل جوړ شوي مواد د یو پیپ د لارې محیط ته څه کوي؟ آزادوي. مثال په ډول باندې دا غو تاسو ګورئ دا داسې یو ډاکټ دی، د ډاکټ د لارې څخه د مواد دوی د باندې باسي. دې ته وایي اګزوکراین ګلینډ. لکه سویټ، لکریمل، سلایوري، میمري اینډ ډایجسټیو ګلینډز. د مثال په ډول باندې لکه د خولو غدې، د اوښکو غدې، د ناوړو غدې، د شیدو غدې او همدارنګه هاضمي غدې. دا ټولې دې ته وایي اګزوکراین. دوهم ډول بیا دي انډوکراین ګلینډز. انډوکراین ګلینډز بیا کوم ګلینډز دي؟ دا هغه غدې دي چې خپل جوړېدونکي مواد مستقیما وینې ته ورکوي. ګورئ makes hormones that released directly into the blood and travel to targeted tissue. دا هغه غدې دي چې خپل مواد مستقیما وینې ته ورکوي او بیا د وینې د لارې د وینې د رګو د لارې څخه او ټارګټیو ټیشو ته ځي، هدفي انساجو ته ځان رسوي او هغې کې خپل عمل اجرا کوي. د مثال په ډول باندې لکه pituitary, thyroid, adrenal glands which control the growth, development, metabolism, fertility. مثال په ډول باندې لکه تایراید غده، د نخامیا غده، د پښتورګو غدې، دا ټوله وده، پرمختیا او میټابولیزم همدارنګه امیندواري کنټرولوي. نو دا یې فرق شو. نو په لنډ ډول باندې داسې ویلی شو چې اګزوکراین ګلینډز هغه ګلینډز چې خپل مواد د یو پیپ د لارې د باندې باسي. انډوکراین ګلینډ هغه ګلینډ دی چې خپل مواد مستقیما وینې ته ورکوي، د وینې د لارې څخه بیا مستقیما هدفي انساجو ته ځي. اوس غده خو موږ او تاسې وپېژندل یا ګلینډ. ګلینډ موږ او تاسې ویلي وو چې په دوه ډوله باندې دی، یو اګزوکراین دی، اګزوکراین، او بل ته موږ او تاسې ویلي وو چې انډوکراین دی. اوس وګورئ هر هغه غدې چې خپل مثال په ډول باندې که چیرې اګزوکراین ماده جوړه کړه هغه به څه شي؟ هغه به یا د مثال په ډول باندې میوکسي او یا به انزایمي او یا به اوبه مثلا به دې کوي. اوس دغه انډوکراین چې کوم مواد جوړوي دې ته موږ او تاسې وایو هورمون. هورمون څه شي دی؟ چې څنګه تعریفوو؟ A chemical substance mediates changes in target cell. دا یو کیمیاوي ماده ده چې په هدفي حجره کې تغییرات راولي او دا د یو انډوکراین ګلینډ څخه جوړیږي. اوس دغه هورمونونه بیا په دوه ډولو باندې ویشل شوي دي. یو ته موږ تاسې وایو لیپید سولوبل او بل ته وایو لیپید نان سولوبل. یعنی په شحمو کې منحل او په شحمو کې غیر منحل. په شحمو کې منحل ویټامین البته هورمونونه څه کوي؟ ډیفیوز اکراس لیپید بایلیر ممبران. دوی مستقیما په حجرې د حجروي د غشا د لارې څخه تېرېدای شي. ولې تېرېدای شي؟ ځکه دغه غشا خپله له لیپیډس یا شحمو څخه جوړه ده. نو چې دا له شحمو څخه جوړه شوه نو دغه هورمون هم له شحمو څخه شو، دا خپل شناخته مواد دي نو مستقیما تېرېدای شي. اوس دغه لیپید نان سولوبل چې بیا دي یا په اوبو کې منحل چې کوم دي دا د حجروي غشا د لارې مستقیما نسي تېرېدلی. ولې نسي تېرېدلی؟ ځکه دوی د شحم څخه نه دي جوړ، په شحمه کې منحل نه دي، نو د حجروي غشا شحمو څخه جوړه ده. نو هغه مواد چې په اوبو کې حل کېږي هغه کله په شحمه کې حل کېدای شي.
نو دا مستقیما نشي تېرېدلی، خو دا بیا څه کوي؟ دا بیا د یو ریسپټر د لارې څخه تېرېږي. حجروي غشا باندې داسې ریسپټر هم وي، د هغې د لارې بیا دا تېرېږي. ریګولیشن اف هورمونز، د هورمونونو کنټرول. اول څنګه د هورمونونو کنټرولیږي؟ چینجز ان د بلډ هیومر، یعنې د انسان په وینه یا په مایع برخه کې تغییرات چې کله منځته راشي، هم دغه هورمونونه څه کېږي؟ کنټرولیږي یا کمیږي یا لږېږي. د اکشنز اف ادر هورمونز، که چیرې نور هورمونونه په دغه ټارګټ ټیشو باندې خپل کار سرته رسوي، نو هغه بل هورمون نشي راتلی چې په دې باندې کار اجرا کړي تر ډېره حده پورې. نیورولوجیکل سټیمولي، یا د عصبي حجرې په وسیله باندې هم دوی کنټرولېدای شي. مثال په ډول باندې د غدو کې که چیرې نیوروسیل یا نیورون راځي، هغه څه کوي؟ د هورمونونو تولیدات یا ترشحات هغه کنټرولوي. اوس د مثال په ډول باندې د انسان د وینې نارمل بلډ دغه چې دی ټمپریچر هغه 37 دی، خو د اکسرسایز په وخت کې دا پورته کېږي. نو چې کله پورته سي، بیا دلته نیګیټیو فیډبک استول کېږي تر څو دغه د وینې ټمپریچر څه به وسي؟ کم سي. نو چې کله دا فیډبک ولاړ سي، د وینې ټمپریچر څه به کېږي؟ کمیږي. اوس دغه د انډوکراین ګلینډز دا خو مختلف ډولونه لري، دا موږ تاسې وایو. په د انډوکراین ګلینډز کې، البته انډوکراین سیستم کې مختلف ګلینډز شته. اوس ګوره دا غټې غدې چې دي هغه هایپوتلاموس دی، پیچویټري دی، فاینیل دی، تایراید، پاراتایراید، تایمس، پانکریاس، اډرینل، اووریز، ټیسټیکلز، دا ټوله غدې دي چې فاینیل ګلینډ په همدې ځای کې تر دماغ لاندې شتون لري، دماغ وڅنګ ته. او همدارنګه هایپوتلاموس هم په دې ځای کې تر لوی دماغ لاندې شتون لري. تایمس په دواړو سږو باندې سربېره په دا منځ ځای کې شتون لري. همدارنګه تایراید ګلینډ چې دی هغه په غاړه کې دی. اډرینل ګلینډ چې دی هغه د پښتورګو سربېره دی. اووریز چې دی هغه د رحم څنګو ته دی. ټیسټیکلز چې دی هغه د انسان بدن د پینس و شاته په لاندې برخه کې دی. او پانکریاس چې دی هغه د ډیډینم په دغه څنګ کې شتون لري. دا هر یوه موږ تاسې اوس جلا جلا تشریح کوو. اول موږ تاسې راځو هایپوتلاموس ته. هایپوتلاموس یعنې تر تلاموس لاندې یو غده ده. لوکیټډ ان ډاینسفالن، دا شتون لري په ډاینسفالن کې، یعنې په لاندیني دماغ کې. انټیګریټ انډوکراین سیستم وذ نروس سیستم، د دې وظیفه دا ده چې زموږ او ستاسې نروس سیستم او بل انډوکراین سیستم، ګورې دا یو شی په یاد ولرئ، نروس سیستم او انډوکراین سیستم په دواړه باندې زموږ او ستاسې بدن کنټرولوي. فرق یې دا دی چې نروس سیستم چې دی هغه په چټکۍ سره عکس العمل شي او بدن کنټرولوي، اما انډوکراین سیستم چې دی هغه کرار عکس العمل شي. اوس د دې دواړو په منځ کې سرحد چې دی هغه هایپوتلاموس دی، یعنې که چیرې دې خواته ځي دا نروس سیستم دی او که دې خواته راځي دا انډوکراین سیستم دی. اوس دغه دواړه سیستمونه چې سره وصلوي هغه همدغه هایپوتلاموس دی. یعنې د دې هایپوتلاموس څخه بعد که ځې انډوکراین سیستم دی او دې خواته یې نروس سیستم. and release hormones to control the hormones production of pituitary gland، او د دې وظیفه دا ده چې دا راولاړېږي هورمونونه جوړوي چې دغه هورمونونه بیا د نخامیې د غدې هورمونونه کنټرولوي. یعنې دا د دې ټارګټ ټیشو خپله یوه غده ده، نو چې خپله یو غده سوه دا راولاړېږي دغه پیچویټري ګلینډز د هورمونونو کچه کنټرولوي، ورته وایي چې دا هورمون جوړ کړه، دا مه جوړوه، دا ډېر جوړ کړه، دا کم جوړ کړه، دا د دې وظیفه سوه. اوس دویمه غده بیا پیچویټري ګلینډ ده یا نخامیه غده. لوکیټډ ان د بیز اف د برین، دا د دماغ په بیز کې شتون لري. دوه برخې لري، یوه ته موږ تاسې وایو انټریر پیچویټري یا مخکنۍ د نخامیه غده. ریګولیټډ بای هایپوتلاموس، مخکې چې مو وویله چې هایپوتلاموس راولاړېږي پیچویټري ګلینډ هورمونونه کنټرولوي. سیکریټ 7 هورمونز، دغه برخه 9 هورمونونه جوړوي چې اول یې د ګروت هورمون دی چې دا بیا د انسان وده کنټرولوي. دوم بیا تایراید سټیمولیټینګ هورمون دی چې دا د T4 او T3 هورمونونه د دغو تولیدېدل کنټرولوي. او دریم بیا میلانوسایټ سټیمولیټینګ هورمون دی چې دا بیا میلاټونین هورمون تولیدېدل کنټرولوي، هغه تحریکوي. څلورم بیا اډرینو کورټیکوټروفیک هورمون دی چې دا بیا کورټیسول هورمون چې د انسان د پښتورګو سربېره د غدې څخه تولیدېږي هغه کنټرولوي.
پنځم فولیکل سټیمولیټنګ هورمون دی چې دا بیا سپرماټوجینیسیس او اوجینیسیس چې دا د انسان لکه په تیر ریپروډکټیو سیستم کې چې مو ویله سپرماټوجینیسیس د سپرم جوړېدو ته وایي او اوجینیسیس د ښځینه جنسي حجرې جوړېدو ته وایي. دوی بیا دا کنټرولوي. شپږم بیا لیوټینایزینګ هورمون دی چې دا بیا سټیمولیټ اسټراډایول. اسټراډایول هم یو ډول جنسي هورمون دی چې دا بیا ووایو. اووم ډول چې دی هغه پرولاکټین هورمون دی چې دا بیا د شیدو تولید کنټرولوي. نو دا اووه ډوله هورمونونه شو چې د مخکینۍ برخې څخه یې جوړېږي. یعنې که چېرې موږ او تاسې راولاړ شو د نخامیه غده په دوو برخو باندې وویشو. دا یوې برخې ته موږ او تاسې وایو انټریر پیچویټري او بل ته موږ او تاسې وایو پوسټریر پیچویټري. د انټریر پیچویټري راولاړېږي دا اووه ډوله هورمونونه جوړوي. دوم ډول بیا دی پوسټریر پیچویټري. دا بیا دوه ډوله هورمونز جوړوي یعنې پوسټریر پارت. اول یې دی انټي ډیورټیک هورمون. دا څه وظیفه لري؟ مینټین بلډ پریشر، د انسان د وینې فشار کنټرولوي، بلډ والیوم د وینې حجم کنټرولوي، اینډ کانسنټریشن اف یوراین او د تشو بولو غلظت کنټرولوي. یعنی ځینې وخت ډېرې اوبه له تشو بولو سره یو ځای پرېږدي او ځینې وخت لږ اوبه چې دا غلظت یې کنټرول شي. دویم ډول بیا اوکسایټوسین هورمون دی. کنټرول چایلډ برث، دا د کوچني د زیږون کنټرولوي، لکټیشن د شیدو تولیدل کنټرولوي، اینډ هیومن بیهیویر او د انسان نور مختلف سلوک چلند دا هم دی کنټرولوي او ځینې خصوصیات. دریم ډول ګلینډ دی پاینیل ګلینډ. پاینیل ګلینډ یا صنوبري غده په پښتو کې دی ته وایي. دا څه وظیفه لري؟ لوکیټډ ان د اپیتلامس. دا په کوم ځای کې شتون لري؟ په اپیتلامس کې شتون لري. secrete melatonin hormone which control our body daily circadian clock. دا زموږ او ستاسې د بدن ورځنی ساعت کنټرولوي یا سلیپینګ کلاک هم دې ته ویل کېږي. یعنې زموږ او ستاسې په بدن کې چې په 24 ساعته کې کم تغیرات منځته راځي، یعنې له 6 بجو څخه راونیسه د سهار له 6 بجو څخه بیا 7 8 9 10 11 12 بیا 1 2 3 4 5 6 بجې بیرته تر 6 پورې دغه تغیرات چې د انسان بدن کې راځي دا ټوله دی کنټرولوي. اوس دغه سرکاډین ریتم دا چې ته ویل کېږي are physical and mental behavioral changes in 24 hours. یعنې په 24 ساعته کې چې کوم تغیرات منځته راځي انسان بدن کې دا دی کنټرولوي. اوس ګوره څنګه تغیرات په 6 بجې باندې انسان بدن کې د مازدیګر په 6 بجې باندې د انسان بدن کې د انسولین کچه کمیږي. په 7 بجې باندې دغسې انسولین کچه لا کمیږي. په 8 بجې 9 بجې باندې انسان مثلا په 9 بجې باندې د شپې بیا څه پیښیږي؟ د انسان میلاټونین هورمون تولیدل ډېرېږي. په 9 بجې باندې په 10 بجې باندې دغسې د انسان د وینې فشار کمیږي. په 12 بجې باندې انسان ډیپ سلیپ ته ځي. په 6 بجې باندې بیرته بیا دی چې کله ناشته وکړي انسولین هورمون ډېرېږي. بالاخره دغسې په 9 بجې باندې ټیسټوسترون مقدار ډېرېږي. دغه تغیرات چې د هورمونو ده منځته راځي یعنې دی کمیږي او ډېرېږي دا ټوله دی کنټرولوي. نو دا پاینیل ګلینډز. څلورمه غده تایروید ګلینډ ده. تایروید ګلینډ څه وظیفه لري؟ لوکیټډ اینډ انیک بلو لیرنګس بیفور ټراکیا. دا د انسان په غاړه کې شتون لري. په کوم ځای کې شتون لري؟ په غاړه کې شتون لري، د حنجرې ولاندې او د ټراکیا و مخ. تایروید فولیکل سیل سیکریټ هورمونز. اوس دغه تایروید چې دی دا په خپل ځان کې فولیکلز لري. دا هر فولیکلز بیا هورمونز جوړوي چې دوه ډوله هورمونز دي. اول یې دی تایروکسین هورمون انکریز ریټ اف میټابولیزم. دی د میټابولیزم اندازه څه به کوي؟ کنټرولوي. اوس مثال په ډول باندې که چېرې انسان بدن کې میټابولیزم کچه کښته شي دستي دغه تایروید ګلینډ راولاړېږي تایروکسین جوړوي. چې تایروکسین یې جوړ کړي نو د میټابولیزم ریټ ډېرېږي. دوم ډول هورمون یې دی کلسیټونین هورمون. ریګولیټ کلسیم اینډ فاسفیټ لیول ان بلډ. دا بیا زموږ ستاسو بدن کې د کلسیم او فاسفیټ مقدار دغه کوي کنټرولوي. په دوه طریقو سره کنټرولوي. څنګه په دوه طریقو سره؟ اول انهبیټ بریټینګ ډاون اف بونز. دی د هډوکو ماتېدل یا ریزورپشن چې ورته وایي چې د هغو څخه بیا کلسیم آزاد سي دا نهي کوي. کله چې نهي کړه نو په وینه کې د انسان په بدن کې د کلسیم مقدار کمیږي.
دوم decrease resorption of calcium in kidneys او په پښتورګو کې د کلسیم د لیول الته سبب کوي دا کلسیم ډیر له پښتورګو څخه جذبوي تر څو په تشو بولو کې بلاړ نشي نو په نتیجه کې د انسان بدن کې د کلسیم ډیر شي ګوري په دوه طریقو سره اول څنګه کوي هډوکي کله چې هډوکي ډیر ماتیږي نو د انسان په بدن کې د کلسیم لیول سبب کیږي کمیږي نو قرار دی را ولاړ شي د هډوکو ماتېدل کم کی چې کله دا کم سو نو کلسیم هم کمیږي بل بیا دوی په پښتورګو کې څه کوي د پښتورګو کې د وینې رګونه شته د وینې رګونو ته وایي چې تاسو کلسیم ډیر جذب کړئ چې کلسیم په وینه کې ډیر جذب سو نو په وینه کې د کلسیم لیول ډیر شي کله چې ډیر سو بیرته ریزرپشن ځي او کله چې کم سو بیرته دغه کیږي ډیریږي نو بالاخره د کلسیم لیول کنټرولیږي څلورمه غده تایروید ګلینډ و اوس موږ تاسو راځو پارا تایروید ګلینډ ته located in posterior part of thyroid gland که چیرې تاسو راولاړ سي د تایروید ګلینډ چې کومه ده دا سرچپه واړوي په شا کې دا څلور دانې غدې شته دا څلورو غدو ته موږ تاسو وایو پارا تایروید ګلینډ یعنی تایروید غدې شاته چې کوم غدې دي دا پارا تایروید دي سکریټ پارا تایروید هورمونز دوی وظیفه دا ده چې پی ټي ایچ جوړوي which increase calcium level in blood by 3 ways دوی بیا د انسان بدن کې د کلسیم لیول ډیروي په درو طریقو سره اول increase the resorption of calcium ions by kidneys دوی پښتورګو ته څه وایي چې د کلسیم اندازې جذب دا ډیر نو چې کله د پښتورګو په وسیله باندې د کلسیم جذب ډیر سو نو څه پیښیږي بالاخره کلسیم لیول ډیریږي دوم بون ټیشو گروث د هډوکو وده څه کوي په دې په وسیله باندې هم د خپل دغه کنټرولوي څنګه کنټرولوي د هډوکو ریزرپشن ډیروي چې کله ریزرپشن ډیر زیات سو نو باره د کلسیم لیول هم ډیریږي ځکه په هډوکو کې کلسیم ډیر دی نو هغه ازادوي سټیمولیټ کلسیټرایول سیکریشن بای کډنیز د کډنیز په وسیله باندې د همدې هورمون د تولید کچه ډیروي چې هغه ډیر سو نو کلسیم ډیر جذبیږي وینې ته په بالاخره په وینه کې د کلسیم لیول څه په وسی ډیر نو چې کله ډیر سو بیرته تایروید ګلینډ ته ولاړیږي دغه کچه د کلسیم کچه بیرته کموي چې بیرته کمه سو بیا پارا تایروید ګلینډ خپل عمل باندې اجرا کوي یعنی پارا تایروید ګلینډ او تایروید ګلینډ یو د بل ضد کار کوي تایروید ګلینډ ته ولاړیږي د انسان په وینه کې د کلسیم کچه څه کوي کموي خو اما پارا تایروید ګلینډ دا بیا د کلسیم کچه ډیروي شپږمه غده اډرینل ګلینډ یا پورټل کلیه غدې چې د پښتورګو د پاسه دي located on the top of each kidney د هر پښتورګي د پاسه یو غده شته چې دې ته موږ تاسو وایو همدغه غدې this gland contain two parts دا هر غده دوه برخې لري یوې ته موږ تاسو وایو کورټیکس چې خارجي برخه ده او بل ته موږ تاسو وایو میډولا چې داخلي برخه اوس دغه اډرینل کورټیکس چې دی دا بیا خپل درې برخې لري چې د هرې برخې څخه جلا جلا هورمونز جوړیږي د مثال په ډول باندې زونا ګلوميرولوسا زونا پاسیکولاټا او زونا پاسیکولاریس ورته ویل کیږي نو دا څه کوي د هر برخه خپل هورمونز جوړوي له اولي برخې څخه د الډوستيرون هورمون جوړیږي maintain body water and salt level دیر ولاړی د انسان بدن کې د اوبو او د مالګو لیول برابروي منظم کوي او هم د وینې فشار کنټرولوي دویم بیا کورټیسول دی کورټیسول هورمون سټیمولیټ ګلوکوز پروډکشن فرام فیٹ اینڈ مسل دی بیا د ګلوکوز تولید وظیفه په غاړه باندې لري له چیش څخه له شحمو څخه او له عضلاتو څخه and anti inflammatory effects او د پړسوب ضد کار کوي یعنی کله چې د انسان بدن یو ځای زخمی کیږي هغه ځای ډیر پړسیږي د ډیر پړسوب وظیفه د په غاړه ده چې دا مخنیوي وکړي دریم ډول ټیسټوسټیرون هورمون دی ډیولپمنٹ اف میل سیکس اورګانز دا د انسان جنسي غړو د پرمختیا باعث کیږي او هم د ښځینه په بدن کې د وریښتانو د راتلو وظیفه هم د په غاړه ده
نو دا د کارټکس برخه سوه. د اډرینل میډولا څخه بیا اډرینالین، نور اډرینالین اینډ ډوپامین جوړیږي چې اډرینالین د مرو تاسې افینفرین وایو او نور اډرینالین ته نور افینفرین هم ویلی شو. دوی څه وظیفه په غاړه لري؟ فایټ اور فلایټ ریسپانس په غاړه باندې لري. دوی هم د انسان د زړه ضربان کنټرولوي او هم د فایټ اور فلایټ ریسپانس. دا معنی که چیرې ته د یو سټیمولي یا محرک سره مخ کېږي، د مثال په ډول باندې که چیرې ته یو زمری وینې مثلا په یو ځای کې، اوس دغه زمری چې دی دا ډېر خطرناکه دی، ته نسې کولی چې له هغه سره فایټ وکړې. نو چې ته زمری وینې دلته ته راولاړېږي، د فلایټ ریسپانس کوي، ځغلې دا دی کوي. او یا فایټ د مثال په ډول باندې که چیرې ته یوه پیشو وینې چې دا ستا خواته را روانه ده، دغه پیشو باندې ته زورور یې، نو بیا ته راولاړېږي، د هغې سره د فایټ عمل اختیاروي. نو دا دوی کنټرولوي د زړه ضربان. اوومه غده پانکریاس ګلینډ لایز along-side stomach. دا د معدې سره نږدې موقعیت لري. and touch to duodenum او د انسان د کوچني کولمو د اولي برخې د اثناء عشر سره دی. دوه مهمې وظیفې په غاړه باندې لري: سیکریټ انزایم and small intestine. په هضمي سیستم کې هم په اول سمستر کې ویلي وو چې دوی انزایمونه جوړوي، پانکریاټیک انزایم چې شحم یې هلته ازموله. خو دویمه وظیفه یې په دې فصل کې ډېره مهمه ده چې هغه هورمونز دي. دوی راولاړېږي، دوه ډوله هورمونز جوړوي، یو انسولین دی، بل ګلوکاګن دی. انسولین د انسان د پانکراس د غدې د بیتا حجرو څخه جوړیږي. بیتا حجرې د دوی وظیفه دا ده چې ډیکریز ګلوکوز لیول ان بلډ بای سټورینګ. د انسان بدن کې چې کله د ګلوکوز لیول څه کېږي ډېرېږي، کله چې د ګلوکوز لیول د انسان بدن کې ته فرض کړه چې دلته ګلوکوز په وینه کې ډېر سوی دی، نو قرار د پانکریاس غدې ته خبر ورځي، هغه انسولین هورمون جوړوي. چې کله انسولین هورمون جوړ سي، دا راولاړېږي په لیور کې. لیور ینې ته وایي چې ته ګلوکوز را اخله د وینې څخه، ژر ژر یې په ګلایکوجن باندې اړوه، ذخیره کوه، نو باره په وینه کې ګلوکوز کم سو. او بل حجرو ته دی وایي چې ته دغه ګلوکوز ډېر واخلي، ژر ژر یې واخلي، نو باره به په وینه کې دا ګلوکوز څه به وسي، کم سي. دوم ډول هورمون یې بیا ګلوکاګن هورمون دی. دا بیا د دې مخالف کار کوي. increase glucose level in blood by breaking storage of glucose. دی بیا د انسان بدن کې د ګلوکوز مقدار په وینه کې ډېروي، ځکه دلته اوس ډېر کم سوی دی، دی باید ډېر کړي. نو څه کوي؟ بیا د پانکریاس غدې ته خبر ورځي، هغه د الفا حجرو څخه د ګلوکاګن هورمون جوړوي. ګلوکاګن هورمون راولاړېږي، په لیور کې د انسولین خلاف کار کوي. په لیور کې خو ګورئ ګلوکوز به ګلایکوجن ذخیره کېده، خو دلته بیا ګلوکوجن بیرته په ګلوکوز باندې بدلېږي. نو چې کله چې ګلوکوزان ډېر سوه، په وینه کې د ګلوکوز مقدار ډېرېږي. په دا ډول باندې د وینې ګلوکوز کنټرول سو، نه ډېر پرېږدي چې ډېر سي او نه پرېږدي چې کم سي. اتمه غده ټیسټیکلز دی یا خصیې. one pair of testes یوه جوړه د خصیو ده، located behind the penis، تر پینس شاته موقعیت لري او دوی وظیفې لري. اوله وظیفه یې produce sperm stated before. یوه وظیفه یې دا چې دوی سپرم جوړوي چې هغه موږ او تاسې په reproductive system کې ووایو. دویم وظیفه یې مهمه ده چې secret هورمونز جوړوي. هورمونز کوم هورمونز جوړوي؟ ټسټوسټیرون هورمون جوړوي. regulated by hypothalamus stimulate sperm production. د دې هورمون وظیفه بیا دا ده چې د سپرم تولید کنټرولوي. developing of male reproductive system in fetus. کله چې ماشوم د مور په نس کې د هغې دغه reproductive اعضاوي د تولید وظیفه هم دی په غاړه لري. او سیکنډري میل کرکټرز هم دی کنټرولوي. انسان بدن کې چې دویمي نارینه خصوصیات پیدا کېږي دا هم دی کنټرولوي. نهمه غده یې اووریز ده. اووریز یا تخمدانونه located in either side of uterus. دا د رحم په دواړو خواو کې څنګو ته شتون لري. and have two functions. دا هم دوی وظیفې لري چې یوه یې د تخمې جوړول ده چې دا مخکې ویلې ده، او دویمه یې هورمونز ده چې دا به اوس وایو. دوی دوه ډوله هورمونز جوړوي. یوه ته یې موږ تاسې وایو استروجن هورمون and بل ته یې وایو پروجسترون هورمون. دوی څه وظیفه په غاړه لري؟ stimulate growth of egg and follicle of ovaries.
دوی د انسان په تخمدانو کې چې کوم کوچني کوچني فولیکلز دي د هغې څخه د هګۍ د ګروت یا وده ورکوي غټوي تر څو بیا ازاده سي. تیکن آف وال آف وجینا او د وجینا د دیوالو د غټېدو وظیفه هم دوی په غاړه باندې لري. او لبریکیشن یا غوړ مواد چې کله مثلا اړتیاوې ورته جوړیږي هم دوی کوي. انهینس میوکس ان یوټرس او فراهم کې د میوکس تولید هم دوی کنټرولوي. flowing of milk after weaning کله چې ماشوم د مور په تیانو باندې مثلا خلج دي بیا چې دغه شیدې جوړیږي دا هم دوی کنټرولوي. اوس موږ تاسې راځو common endocrine disorders. په اندوکراین سیستم کې عامې مریضیانې اول گروث هورمون ډیسارډرز وایو چې له هغو څخه یوه ده پیچویټري ټیومر یا د نخامیه د غدې سرطان. کله چې دا په سرطان اخته سي نو ډیر زیات هورمونز جوړیږي انسان. دوم یې دی اکرومیګالي prolonged growth hormone excess کله چې ډیر زیات د growth هورمون جوړ سي. thicken of bones of the jaws نو د انسان د ژامې هډوکي سپه کیږي غټیږي پراخیږي. fingers twice increase size of digits او د انسان د لاسو د پښو ګوتې هم ورسره غټیږي. دا مریضه په انسان کې پیدا کیږي اکرومیګالي. درېیمه بیا دا پیچویټري ګیګانټیزم د نخامیه د غدې یو بله مریضه ده چې دا بیا کله چې انسان د نارمل اندازې څخه ډیر زیات غټ سي دې ته موږ تاسې وایو پیچویټري ګیګانټیزم. لامل یې د ډیر هورمون د ګروث هورمون تولیدېدل دي. په دوم قدم کې راځو تایراید ډیسارډرز. د تایراید د غدې مریضیانې چې درې ډوله مریضیانې دي. اوله یې ده هایپر تایرایډیزم. هایپر تایرایډیزم چې ته ویل کېږي پروډکشن اف ټو مچ تایراید هورمونز. کله چې د انسان د تایراید ګلینډ څخه ډیر زیات تایراید هورمونز جوړ سي دې ته وایي هایپر تایرایډیزم. باډي یوزز انرژي کویکلی نو په دې وخت کې بدن انرژي زر استفاده کوي مصرفوي نو انسان د ستړیا احساس کوي او وزن د لاس ورکوي. ولې دا ناروغي په انسان کې پیدا کیږي؟ سببونه یو د ګریویز ډیزیز ده. کله چې انسان بدن کې د ګریویز ډیزیز پیدا سي نو دا هورمونز ډیر جوړیږي. او بل بیا نوډیلز دي اور اکټیو ویدین د تایراید نو تایراید غده ډیره فعاله کیږي تر څو دا هورمون جوړ کړي. او اکسیسیو هایوډین کله چې انسان بدن کې د ایوډین مقدار زیات شو د ایوډین مالګه نو دا هم باره انسان کې د تایراید ډیسارډرز پیدا کوي هایپر تایرایډیزم. نو باره تایراید ډیر زیات هورمونز جوړوي. دوم ډول مریضي بیا د هایپوتایرایډیزم کله چې د انسان د تایراید ګلینډ ډیر کم هورمونز جوړوي نو انسان د ستړیا احساس کوي وزن ترلاسه کوي او نشي کولای چې یخوالی دا وزغمي یعنی ډیر یخ پې کېږي. سببونه یې څه دي؟ اول تایرایډایټس کله چې د انسان د تایراید ګلینډ وپړسېږي. هاشیموټوس ډیزیز دا بل لامل دی یا هاشیموټوس تایرایډایټس چې باډي سیلز اټیکس اینډ ډیمیج تایراید ګلینډ د انسان حجرې راولاړېږي تایراید په حجرو باندې حمله کوي او هغه د منځه وړي. ایوډین ډیفیشنسي کله چې د انسان بدن کې ایوډین کم سو بیا هایپوتایرایډیزم پکې پیدا کیږي. او یا کله چې تایراید غده کار نه کوي نو کله چې ایوډین کم سو تایراید غده خپل کار پرېږدي کار نه کوي. دریم ډول بیا دی ګوایټر مریضي swelling and the neck resulting from an enlarged thyroid gland کله چې د انسان د غاړې برخه دا ډیره زیاته وپړسېږي دې ته موږ تاسې وایو ګایټر یا جاغور مریضي. 90% of goiter causes are caused by iodine deficiency. 90% لاملونه د دې د ایوډین کموالی دی نو ځکه اوس د ایوډین مالګې ډېره استفاده کیږي. زموږ ستاسو بدن کې د ټي جي بي په نامه باندې یو پروټین شته. ټي جي بي دا ټي جي بي اصلا هغه پروټین دی له کوم څخه چې د تایراید هورمونز جوړیږي. نو کله چې د انسان بدن کې ایوډین کم سي البته که چیرې ایوډین یې نو د ایوډین د ټي جي بي سره یو ځای کیږي داسې چې کله ټي جي بي د ایوډین سره یو ځای سوه دې ته اوس موږ تاسې وایو د تایراید هورمون. خو اما که چیرې د انسان بدن کې د ایوډین نه وي نو چې ایوډین شتون ونه لري نو دغه ټي جي بي به ډیره زیاته جوړه سي. چې ټي جي بي ډیره زیاته جوړه سوه نو باره به انسان د جاغور مریضي ځکه پیدا سي چې ټي جي بي ډیریږي بالاخره ډیر سي دا د انسان غاړه داسې وپړسېږي دې ته وایي جاغور مریضي چې دا بیا د سرجرۍ په وسیله باندې درملنه کیږي. اوس د پارا تایراید ډیسارډرز وایو چې هغه دوه ډوله مریضیانې دي.
یو هایپر پاراتایرویډیزم دی، بل هایپو پاراتایرویډیزم دی. هایپر پاراتایرویډیزم کوم حالت ته وایي؟ هغه حالت ته وایي کله چې د انسان په وینه کې پی ټي ایچ یا پاراتایروید هورمون ډیر زیات جوړ شي. می کاز بون فین او کېدای شي د هډوکو د درد باعث شي او ټینډرنس، یعنی که چیرې انسان لږ یو څوک سره په تماس کې کېږي یا فشار باندې راوړل کېږي هغه ځای درد کوي. ډیو ټو انکریزډ بون ډیزرپشن، ځکه دلته هډوکي ډېر ماتېږي نو باره دا مرض انسان ته پیدا کېږي. بل بیا دا هایپو پاراتایرویډیزم، ډیکریزډ پاراتایروید اکټیویټي، کله چې تایروید هورمونونه کم جوړ شي. damage to the glands of their blood supply during thyroid surgery. د دې لامل بیا دا دی کله چې د اپریشن کېږي د دې په وخت کې که چېرې د دې رګو ته لږ صدمه ورسېږي په دې مرض انسان اخته کېږي. څلورم بیا راځو پانکریاس ډیسارډرز یا د پانکراس د غدې مرضیانې. اول یې دی ټایپ 1 ډیابیټ یا اوله درجه شوګر یا شکره مرضي. دا څه وخت انسان ته پیدا کېږي؟ failure of the pancreas to produce enough insulin، کله چې د پانکریاس غده ونشي کولی چې انسولین جوړ کړي دې ته وایي ټایپ 1 ډیابیټ. ولې دا پیښیږي؟ لاس آف بیټا سیلز، د انسان بیټا حجرې چې کله ما تاسو ته وویل چې بیټا حجرې وظیفه دا ده چې انسولین جوړ کړي، نو چې کله دا حجرې د منځه ولاړې انسولین نه جوړېږي. دغه بیټا حجرې ولې تخریبېږي؟ د دې لامل بیا چې شي دی اوټو ایمون ډس آرډرز دی. اوټو ایمون ډس آرډرز، د انسان خپل معافیتي حجرې دفاعي حجرې راولاړېږي، د انسان په خپل حجرو باندې حمله کوي. د دې لامل تر اوسه معلوم نه دی چې دا ولې کېږي. نو دا ټایپ 1 ډیابیټ سو. کله چې د انسان د پانکریاس غده ونشي کولی چې انسولین جوړ کړي نو لامل یې د بیتا حجرو د منځه وړل دي. د بیتا حجرې بیا د ای آی ډي په وسیله باندې د منځه شي. دویم ډول مریضي بیا د ټایپ 2 ډیابیټ یا دویمه درجه شکره. دلته بیا پانکریاس کولی شي چې انسولین جوړ کړي، خو اما سیل فیل ټو ریسپانډ ټو انسولین. دغه حجرې چې کومې دي دا عکس العمل نشي ښودلی یا رزسټنس ورسره پیدا کوي، یعنی دوی عکس العمل نشي. ګوره دا حجرې چې دي زموږ ټول حجرې دا په خپل سر باندې داسې ریسپټرز لري. دغه ریسپټرز هغه وخت فعاله کېږي کله چې انسولین ورسره وموښلي. نو کله چې دغه ریسپټر انسولین ته عکس العمل نشي دې ته وایي ټایپ 2 ډیابیټس. لامل یې چې دی اکسیسیو باډي ویټ، انسان چې ډېر وزن ولري، insufficient exercise یا تمرین نه کوي. دریم ډول ډیابیټ بیا جسټیشنل ډیابیټ یا د امیندواري شکره. کله چې ښځه د امیندواري په وخت کې نو دا فعالیت ډیر زیات سر ته نه رسوي نو په دې شکره اخته کېږي. when pregnant women without a previous history of diabetes develop high blood sugar level، کله چې یوه ښځه د مخکې دې شوګر نه درلودی خو اوس دا شوګر لري په دې کې دا شوګر پورته شي. high risk of type 2 diabetes، نو د دې څخه کېدای شي type 2 diabetes پیدا شي. نو دا زموږ استاسې د همدې سیستم درس